راځو نن دغلته چې دی په دغه نقطه باندې کلیک کوو د تېرې ویډیو په جریان سره همداسې دې ته اصلا سکن برخه ده د سکن باندې تاسو کولی شئ چې دی بعضې تخفي یا بعضې چې دی د بارکوډ یا مطلب کیو آر چې ورته ویل کېږي تاسو پې هغه سکن کولی شئ. څنګه سکن کولی شئ تاسو وګورئ. زه په یو د مثال په ډول تاسو ته یو مثال در کوم. راځم همداسې په همدې سکن بټن باندې کلیک کوم. اوس دلته موږ سره ګورئ یو دا اپشن او بل دا دی. دا لومړی اپشن چې د پر اگزامپل ته لیکل شوی دی مای کیو آر دلته مستقیما تاسو راخیستلی شئ. یعنې مطلب تاسو سکین کولی شئ. خو ولې دا دوهم چې دی که چیرته تاسو سره یو تصویر وي او هغه مو دلته تیار اچولی وي نو دې ځینې راغستلی شي. تاسو ګورئ ما سره تصویر شته ما تیار د باینانس نه راخیستی دی. زه څنګه کولی شم چې دی دا راواخلم. سمپل به دلته راشئ تاسو او په اپلوډ باندې به کلیک وکئ. چې په اپلوډ باندې مو کلیک وکړلو دلته ګورئ ما سره څه کوینس دي دغه دی تیار ما چې دی سیف کړي. زه هغه راځم سکین کوم. دی اتومات ډول سکین کوي. تاسو به څه کوئ دلته به چې دی ګورئ پر اگزامپل دغسې دغه به چې دی بارکوډ به تاسو په سکین کوئ. لکه ما ګروپ ته سینډ کړی دی هماغه به پې داسې سکین کوي. چې کله هم سکین که دا ګورئ خپله پروسس کې نور تاسو کار مه لرئ. خپل ځي ته مو بوځي داسې. خو دلته چې دی تاسو له مفت دا بعضې ډالۍ چې درکوي که نه میاشتني جایزې چې تاسو له باینانس درکوي نو دا په دې خاطر تاسو به هغه سکین کړي خپله مو دې غذې ته راولي. نو دلته تاسو بعضې جایزې چې دی $1 $15 د $1 نه کم هم اوسېږي نو داسې مختلفې دغه اوسېږي تاسو له دغه درکوي ډالۍ درکوي. نو دلته اوس چې دی ما خو خیر دا کار تر سره کړی دی خو تاسو له ما یو مثال در وښودلو نو زه به څه وکړم دا که اوس اوپن کړم ما ته څه ګټه نه کوي نو تاسو خپله مرکزي ځي ته راغلی داسې وګورئ. ما چې دی مخکې سات کې کلیم وښلی دی داسې وګورئ دا کلیم زما پوره شوی دی او ما ته یې دومره USDT راکړله. خو دا شیر کول غواړي. کله چې زه ډیر شیرینګ وکړم یعنې مطلب زه دا د نورو سره شریک کړم لکه څنګه چې ګروپ کې مې شیر کړی دی دا به هم تاسو شیر کوئ. کله چې شیر شي څومره کسان چې ستاسو زیات دغه ستاسو په دې مطلب ستاسو کیو آر سکین کوي هغومره به تاسو له پیسې زیاتې راځي. دلته پاسې چې دی ګورئ موږ ته چې دی یو څه E1 USDT راکوي په هر یو دغې باندې راکوي راکه 0.01 USDT. نو دغه چې څومره زیات کسان چې دا سکین کوي هماغه موږ ته زیات ګټه راځي په دې باندې. بل دغه ځای کې موږ سره چې دی دغه اپشن دی که چیرته په انګلیسي پوهیږئ او تاسو وایئ چې زه د باینانس سره خبرې کوم د باینانس کارمندانو او د کال سنټر سره خبرې کوم ستاسو سره مطلب یو ستونزه ده دا به څنګه تاسو هغې سره شریکوئ. تاسو به راشئ په همدې باندې به کلیک وکئ. دا لومړی چې دی تاسو له د چټ جی پی ټي چې ورته ویل کېږي IA انټلیجنټ آرټیفیشیل چې ورته ویل کېږي تاسو له مصنوعي ځیرکتیا چې دی مصنوعي ځیرکتیا په واسطه تاسو اوس دوی باینانس سره مخکې نه وه اوس یې اډ کړې ده. اوس که چیرته تاسو کوم پوښتنه لرئ نو تاسو یې کولی شئ د دې کس نه چې دی مطلب لومړی تاسو له هغه ریبورټ تاسو له ځواب درکوي. که چیرته ستاسو ځواب د مطلب یعنې د ستاسو له مطلب قانع بخش مطلب کینات نشو درکولی نو د دې لپاره به څه ګورئ لومړی ما ته ټاپکس راکړل داسې دا ټاپکونه دي. که چیرته په دې باندې پوهیږئ خو په دې کلیک وکړئ ستاسو شاید مشکل حل شي. که چیرته نشولئ تاسو ګورئ دغه لاندې ځای کې چې دی دلته لیکلي دي چې دی ګیټ سپورټډ. زه راځم په دې ګیټ سپورټډ باندې کلیک کوم داسې او ما ته دلته چې دی دا صفحه خلاصه شوله. دا اصل ما سره انسان نه دی لګی دا اوس ماشین دی ما سره ماشین په ترو باندې ما ته ځواب راکول کېږي. دلته لاندې ساحه کې ما ته وایي چې دی څه وکړه موږ ته مو چې دی دې ځای کې یعنې کوشن مو اډ کړه دلته ایش موږ ته سوال ولیکه څه پوښتنه ده تاسو راځئ زه سوال ورته دې ځای نه پوښتنه ورنه کومه ورته یم چې دی how to verify for example چې دی our account داسې ګوري ما ته مختلف د دې زما د سوال مطابق ما ته چې دې ته کی ورډز او کی کوېشنز ویل کېږي مختلف ما ته راکړه چېرته دې کې ستاسو ځواب اوسېږي. نو ګوره why do I need دلته لیکلی دی why do I need to re-verify my account ولې بیا اکاونټ ته ضرورت دی چې زه دغه کړم نو کلیک پې وکړه ټول معلومات درکوي. که ته وایې نه زما مشکل دلته نه حل کېږي نو زه څه کوم زه باید د هغوی سره خبرې وکړم. دلته په یو سوال باندې کلیک وکړه او هغې نه پس چې دی ته ګوره چې دی تا ته اوس دا ریبورټ خپله د دې سوال مطابق تا ته ستا ځواب را پیدا کوي. ګوره داسې ریبورټ ما ته ځواب راکړلو
خو که چیرته وې زه د ماشین سره خبرې نه کوم زه خپله دغه کوم نو ته راشه انسالو باندې کلیک وکړه دا خبره یاد ساتئ چې تاسو هغې سره کله کانټاکټ کوئ دې باندې به کلیک وکئ نو د دې نه پس بیا دلته لیکلي نو ریلیونټ یعنی مطلب دا چې دا پاس کوم سوالونه دغې ما ته راکړل دا ما د دې ټاپک پورې مربوط نه دي نو په دې خاطر چې دی زه په همدې کلیک کوم ته نو ریلیونټ مربوط نه دي دا اوس ما ته وایي ښه صحیح شوله موږ به تا کال سنټر سره وصل کړو دا ګوري دلته دا ما کال سنټر سره اوس وصلی یس ټرانسفر ټو کال سنټر سرویسز دی دلته مې وصلی نو په دې باندې کلیک کوئ نو ته نور عمل ته وصلی زه زیاتره وختونه د ماشین سره خبرې نه کوم دا مغز خپل کارمندانو سره خبرې کوم ګوره دا د کس راغلی اوس آنلاین د اوس کم مشکل چې زه لرم دا اوس ماته جواب راکوي دا ماته وایي لومړی ته لږ صبر وکړه زه ستا پاس سوالونه وګورم چې ستا مشکل اصلا څه دی ته د څه په هکله خبرې کوې هغې نه پس که بیا دې ستونزه وه راشه د دوی سره خبرې کولی شي زه ورته یم چې دی سوري بس پر اگزامپل داسې یو دغه لیکم ورته یم چې دی بس دا مې اوکې کړلو نو اوس راځم چې دی دا زه که چېرته غواړئ تاسو بیرته د دې سره هم خبرې وکړلې تاسو کولی شئ د دغې نقطې نه چې دی تاسو دا بند کړئ یعنی دوی سره باید دا کنورسیشن کوم شروع کړی دا ورسره بند کړي په دې نقطه کلیک وکړئ او دلته ورته وایي تھینکس ایشو سالوډ کلوز دیټ په دې باندې کلیک وکړه تر څو هغوی ته هم دغه شي نو ګوره هغې ما ته وویله چې د آی ایم هیر ټو هیلپ یو ان بیسټ پاسبل ویز کوم څه مشکل در سره اوسېږي نو ما سره څه وکړه دا رقم نو مطلب دغه وکړه ګوره ما یو څه سبمیټ کړل خو اشتباه مې وکړله ځکه ما پور خدمات سره دغه کړلو یعنې مطلب دا چې د هغې کال دغې والا باندې بد تاثیر کولی شي نو تر دې ځایه پورې چې دی دا موضوع مو همدومره بس دی